السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګ الله دې وکړي چې تاسو ټول ورته روغ او جوړ شئ. دوستانو په واتس اپ کې د 2021 کال نوی اپډیټ راغلی. دغه ډېر خوندور سیټینګ دی دوستانو. په دغه ویډیو کې تاسو ته راښیم چې دا اپډیټ کوم کار کوي په واتس اپ کې او څنګه استعمالیږي. نو ملګرو وخت مو ونیسم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. شروع کېدو مخکې که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چېرته دا اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه ستور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسي. نو دوستانو دې لپاره به لومړی تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ او واتس اپ اپډیټ کړئ. نوی اپډیټ واتس اپ راغلی هغه به اپډیټ کړئ دوستانو. کله مو چې واتس اپ اپډیټ کړئ دوستانو واتس اپ به راخلاص کړئ. واتس اپ ته راخلاصولو څخه وروسته دوستانو تاسو زه اوس درښیم. زه دوستانو دغه نمبر ته یو عکس ورلیږم دوستانو. زه ورته وایم چې دغه عکس چې زه لیږم دغه کس ته دا عکس یو وار ته وښیه، یعنې بیا ورته مه ښایه. زه چې دغه عکس دې کس ته ولېږم مقصد به یو وارې کتلی شي بیا یې نه شي کتلی. که هغه هر څومره خوارېږي دوستانو ستاسو میسج به بیا هغه نه شي کتلی. دوستانو دغه عکس لېږم دوستانو. کله مو چې عکس انتخاب کړو دوستانو دغه خړه علامه یعنې ګرې نشان چې تاسو ته ښکاري دوستانو په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو په دغه باندې کلیک وکړو نو دا شینکي او اوکې بټن باندې به کلیک وکړئ. دوستانو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ نو په سینډ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ګورئ دغه پکچر هغه ته لیږل کېږي اوس دوستانو. نو دغه دی هغه ته دا پکچر ولیږل شو. اوس تاسو دوستانو ښیم چې په کوم شکل باندې هغه ته دغه تصویر راځي. زه دوستانو اوس هغه بل واتس اپ را خلاصوم. بښنه غواړم دوستانو. دوستان دا بل واتس اپ اوس را خلاصوم. نو دغه یو پکچر د هغې نمبر څخه ماته راغلی دی. نو په دغه پکچر باندې دوستان تاسو ګورئ چې دلته عکس نه ښکاري. نو زه کله چې په پټو باندې کلیک کوم ماته به عکس ښکاره کېږي. پټو باندې مو چې کلیک وکړو په اوکې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. اوکې بټن باندې به کلیک وکړئ. په اوکې باندې دوستان تاسو لیدلی شئ دغه پکچر ماته رسېدلی دی. اوس چې دوستانو کله زه بیک او شاته کېږم نو دغه تصویر بیا ماته نه خلاصېږي دوستانو. تاسو لیدلی شئ چې دا تصویر ماته نه ښکارېږي. او دوستانو تاسو چې په خپل اړیکې هم درښیم دلته به دوستان هم نه ښکارېږي. تاسو لیدلی شئ چې اوپن یې لیکلی دی. نو دوستان ډېر یو خوندور اپډیټ دی. چېرې ویډیو مو خوښه وي نو ویډیو سره حتما لایک کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې به زموږ چینل سبسکرایب کړئ